وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو خونړۍ حمله او د پاکستان تازه اعلان. وايي کره ثبوتونه لرو چې افغان طالبان په بریدونو کې لاس لري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ځایي سرچینې وايي د شمالي وزیرستان په میر علي ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په کاروان برید شوی چې له امله 3 عسکر وژل شوي دي. پیښه هغه مهال شوې چې دغه کاروان د وسلوالو په کمینو ور برابر شوی. د شمالي وزیرستان څخه ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې تېره شپه په میر علي ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر یو کاروان د وسلوالو له لوري برید شوی چې په پایله کې 3 عسکر وژل شوي دي. له سیمې څخه خبریالان وايي برید هغه مهال شوی چې د دغو ځواکونو کاروان د سیمې تېرېده او د وسلوالو پر کمین ور برابر شوی دی. د دغه برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلی چې د TTP سره تړلې او په شمالي وزیرستان کې ډېره فعاله ده او 15 عسکرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا یې کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازي ویلي چې په افغانستان کې ترهګري د پاکستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. منیر اکرم وویل پاکستان کره شواهد لري چې په پاکستان کې دننه ځینې بریدونه د طالبانو د رژیم د غړو لخوا شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې طالبان د داعش پر وړاندې په جګړه کې پاتې راغلي په داسې حال کې چې القاعده او پاکستاني طالبانو ته یې پناه ورکړې او ساتنه یې کړې ده. هغه ویل TTP د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ ډله ده او باید د ټولې سیمې او نړۍ لپاره اندېښنه وي. هغه زیاته کړې چې دا ډله د شاوخوا 6 جنګیالیو په درلودلو سره په افغانستان کې تر ټولو لویه ترهګره ډله ده. منیر اکرم دا هم وویل چې طالبانو د پاکستان پولې ته څیرمه د TTP غړو ته پټن ځایونه ورکړي او دا ډله نږدې هره ورځ له دغو سیمو څخه په پاکستان کې پر اهدافو بریدونه کوي. خو طالبان بیا تل دا ادعاوې ردوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.